سلامونه درنو لیدونکو، نن درته یو ریښتینی داستان لرم. تمه ده تر پای وګورئ او زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. یوه کورنۍ چې په لرې ولسوالۍ کې اوسیږي د ډیر غربت سره لاس او ګریوان ده. د دې کورنۍ سرپرست موده وړاندې په یو برید کې مړ شوی دی. د دې کورنۍ اوس هیڅ سرپرست نشته او یوازې مور یې کله یو ته او کله بل ته سوال کوي. دغه مور وایي چې زموږ د خدای نه بغیر هیڅوک نشته او هیڅوک هم را سره داسې مرسته نه کوي چې زموږ په ښه راشي. وایي چې د ورځې مو بچو ته د یو وخت ډوډۍ هم پیدا کړم نو هغه ورځ را باندې اختر وي. دا ښځه وایي چې د کلي بازار کې راته اکثره خلک بدې خبرې کوي او حتی د جنسي اړیکو خواهش هم رانه کوي، خو شکر دی چې د خدای د هر قسم خراب کارو څخه ساتلی یم. دا ښځه وایي چې که داسې څوک پیدا شي چې یوه غوا راته واخلي نو زه به خپل روزمره زندگی پرې روانه کړم او دا به یې په ما او زما په بچو غټ احسان وي. نو درنو لیدونکو، که د چا هم وسه کیږي نو د دغې بیچاره کورنۍ نه خپل کومک مه سپموئ. که ټول لږ لږ هم کومک وکړو نو د دغې غریبې کورنۍ چاره پرې روانه شي. د غریبو خلکو سره کومک کې د دنیا او آخرت ګټه ده.